مونږ ټول غواړو چې جنت ته لاړ شو، لیکن یو تپوس د نکوم تاسو ځان ته غواړئ چې جنت ته لاړ شئ؟ ستاسو مور او پلار، ستاسو خویندې ورونه او ستاسو همسفر، که ته سړی ستا ښځه او که ته ښځه یې ستا خاوند، هغوی سره یو ځای نه غواړي. نو بیا یو خبره دلته دا واورئ، دا دین چې بیانوئ یا دین چې زده کوئ دا خپلو خویندو ته هم بیان کوئ، خپلو میندو ته هم بیان کوئ، او خپلو همسفرو چې کوم ستا زوجه ده که هغه ښځه خاوند دپاره دی او که خاوند دپاره ښځه ده، د هغې د آخرت فکر وکئ، هغوی دپاره وعظ او نصیحت وکئ، هغوی دپاره د آخرت فکرمند شئ، هغه اعمال ورته وښئ چې جنت ته پرې لاړ شي. او خصوصا په دې مقام کې زه خویندو ته یو نصیحت کوم چې تا ته پته شته ته جنت ته ځان ته تلل غواړې که د خپل خاوند سره، ته به ضرور وې چې خاوند را سره وي، دا خو ډېره بهتره ده. خاوند خو زما دپاره دنیا کې ډېر څه کړي دي او زما په دنیا کې د سر تاج دی، زما عزت دی، زما ټوله دنیا ده. نو زه تا ته یو خبره کوم دلته چې ستا د خاوند د جنت لاره هغه د هغه د مور او د پلار د خپو لاندې ده. ستا خاوند ستا دپاره د جنت یو سبب کېدی شي او ته د خاوند دپاره د جنت یو سبب کېدی شي چې کله دې خبرې ته سوچ وکړي. هغه داسې چې مور او پلار د خاوند دپاره، مور او پلار ستا دپاره دا د جنت دروازه ده، دا د جنت دروازه ده. دا مور او پلار ستا دپاره هم د جنت بالواسطه د جنت دروازه شوه. هغه داسې چې خاوند دپاره مور او پلار چې کله خدمت وکړي دا خاوند به جنت ته ځي، او ته چې د خاوند خدمت کې او بیا د خاوند د مور او پلار خدمت کې، نو انشاءالله ته به ورسره هم جنت ته ځي. نو دوه اهمې خبرې، یو خبره ده چې دین دعوت به مور او پلار کورنۍ کې د ټولو افرادو خیال ساتي چې جنت کې یو ځای شو، او دویم خصوصا د ښځو دپاره چې هغوی به د خاوند خیال هم ساتي، ځکه دا خاوند د جنت سبب دی، او دا خاوند به جنت ته هله ځي چې هغه د خپل مور او پلار خیال وساتي، ځکه د خاوند دپاره د هغه پلار او مور د جنت دروازې دي او د هغوی د خپو لاندې د جنت دروازه ده او د جنت لاره ده او د قدمونو لاندې جنتونه دي. نو هغه به په کومه لار دي جنت ته؟ نو ته چې د هغه د مور او پلار خیال وساتي نو هغه به تا ته هم دعا کوي، ستا خاوند ته چې د هغې بچی دی هغې ته به هم دعا کوي. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې کله دعوت اورئ نو کور کې هم د هغې بیان کوئ. نن سبا خو ډیجیټل دور دی، یو MP3 والی، یو ټیپ ریکارډ وغیره والی، او درسونه پکې د مختلفو علماو واچوئ، خپلو کورونو کې هغه سناو کوي، خپلو مشرانو ته بیان کوي. خصوصا زما خپل هم دا عادت دی چې کله ګاډي کې ځم خامخا یو بیان یو درس خپل هم اورم، او چې کوم ملګري ناست دي هغه هم اورم. زه پوره دورې په ګاډي کې اورم، زه اکثر په ګاډي کې ډېر ګرځم چې چېرته هم سفر کوم بس خپل هغه درس ځان ته روانومه او هغه ځای کې بیا سټاپ کوم چې کله کوزېږم. نو تاسو هم دغه شان وکړئ، او خصوصا خویندو ته دا خبره کومه که جنت ته ځي او خاوند سره یو ځای تلل غواړي، نو که خاوند د مور او پلار نافرمان شو ستا د وجې نه، نو هغه به د جنت نه پاتې شي، او که ته د خاوند تابعدار شي کېدای شي ته خو جنت ته لاړ شي، هغه د نه پاتې شو تا بیا هم نقصان وکړه. نو کوشش وکړه چې دواړه جنت ته لاړ شي، او هغه به داسې کېږي چې ته به د خاوند هم خیال ساتي، او د خاوند د جنت ته د تلو چې کوم سبب دی چې هغه د جنت دروازه ده او د هغوی د قدمونو لاندې جنت دی، د هغې هم خیال وساته چې ستا خوښ او خسر دي، دنیا او آخرت به دې ښایسته شي، جنت ته به شریکه لاړ شو. الله دې وکړي چې زما په دې خبرو باندې تاسو پوه شوي، الله دې ما ته هم په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړو تاسو ته هم. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.